ما ته پکې شعرونه رایاد شو چې نوکر خیر دی که افسر کره اوسیږي نوکر خیر دی که افسر کره اوسیږي افسر نه دی چې نوکر کره اوسیږي او ښځه ډېره وي خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسیږي دا څنګه زومګی دی او دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی دا لا څنګه زوم دی چې د سخر کره میخ شوی دی او دا لا څنګه سخر دی چې د زوم سره سلیخ شوی دی او داسې معلومیږي چې دا دواړه ډېر بې خونده دي بس خو یو ډله په بل ډله باندې که څنګه تاسو ټپې واورېدې وایم چې زوم یو څو ټپې داسې وکړمه چې پښتو د هر چا سره کېږي د خپل جانان سره پښتون بې پښتو شي نه او پښتو مې ستا په سر کوله ته بې پښتو شوې نو اوس پښتو سله کومه د پښتو یو ځای لښکر دی سل ناقابله د پلار خونه ورانوینه پښتو د اوسپنې چڼې دي پښتو د اوسپنې چڼې دي او پښتونه یاره پولادي کېک د غاښونه او پښتو اسانه نه ده خلکه څوک چې پښتو کړي نو پښتای ماتې ګرځوي نه او چې پښتو وایي او پښتو نه کړي نو ژبه چې پرېږدي چې پښتو پرې نه وایي نه او پښتو مې ژبه پښتو وایم که څوک پښتو رانه زده کوي نو استاد یم دا هلکان ټول ولاړ دي یوه خبره کوم بخښنې سره یاره ما یې څو تپوسونه خیر دی دا وکړه بیا به یوه خبره کوم بخښنې سره توجه راله راکړئ جي بچې لږه توجه راکړئ یوه خبره کوم بخښنې سره او چې د لګان ځوړ کړو د ونې سره او زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ خیرات له ځئ خو د بلنې سره او څوک د واده نه پس هماغسې وي ځینې بدل شي د کویدنې سره د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره پخوانی میندې به وختي پاڅېدې ټپې به یې کولې د میچنې سره رویز خان صاحب که پښتانه څوک خپلول غواړي نو پښتون خپلېږي د پښتنې سره او تا خو خندا وکړه او لاړې په شا ماله دې زړه راښ که د غنې سره او زوی یې عمر کې اغوستلی وي لوسي ځونډې د لمنې سره د مشرانو خېټې ډکې نه شوې د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړل سرمنې سره او که ښکلی کار شروع کول غواړي نو سلا پې ونه کړې مېرمنې سره او خپله درنه خور ورته سپکه ښکاري ډېر زیات خوشحاله وي د خینې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره او چې پرتوغاښ به یې تړلی نه شه نو اوس تماچې تړي د کونې سره ډېره مننه